سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ یاست. دغه ورځ کې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو بازار بالکل ګرم دی. دا خیریه بنسټونه دومره سوي دي چې اوس مهال په رسمي ډول باندې 800 خیریه بنسټونه په افغانستان کې راجستر سوي دي او په غیر رسمي ډول باندې دا خیریه بنسټونه تر 1.5 زر هم اوښتي دي چې هر یو لوګو جوړه کړې ده، بس هماغه خیریه بنسټ جوړ کړی دی او پیسې ټولوي او د خلکو په نامه باندې، مګر هیڅ کنټرول نشته. په حقیقت کې دا خیریه بنسټونه چې دي دا ټوله د پولشوهي مرکزونه دي. دغه کارونه پخوا به په پاکستان کې کېدله، پخوا به په ایران کې کېدله، پخوا به په عربي هیوادو کې کېدله چې لکه مصر. دا په مصر کې هم بیا چې د سویفت شبکې څخه دا وایستل سو چې تاسو پولشویي کوئ، پاکستان ته خبرداری ورکول سو د اف ټي اف د خوا، همدا ډول ایران ته، همدا ډول ډیرو هیوادو ته اخطارونه ورکول سوه چې تاسو د خیریه بنسټونو د ادرسه تاسو پولشویي کوئ. نو دغه خیریه بنسټونه چې اوس د افغانستان دپاره، ولس دپاره د کومک په نامه باندې یو څه ورکوي، دا دومره زهر دی چې څو کاله بعد به افغانستان په خدای مکړه د اف ټي اف تور لست یا خاکستري لست ته ولاړ شي او د افغاني او ارزښت په د خاورو سره خاورې کړي. نن تاسو ته د دغه خیریه بنسټونو د پولشوهي طریقه ښیمه چې دوی څرنګه د دغو خیریه بنسټونو د ادرسه پولشوهي کوي او د افغانستان اقتصاد ملاور ماتوي. نو تر اضافي خبرې تیریږو، ځو موضوع باندې خبرې کوو، خو یو خبر کوم چې آخري پیغام هم واورئ. مننه. خیریه بنسټونه چې دي په اصل کې ډیر ښه نوم لري، د غریب سره مرسته وکړئ. مثلا دوی ډیر احساساتي انځورونه پیدا کوي، د غریبو او بیچاره خلکو تصویرونه اخلي او دا بیا په سوشل میډیا کې د ټول نړۍ سره شریکوي چې دغه دومره خوار او غریب خلک موږ لرو او دغه خوار غریب په خاطر باندې مرسته وکړئ چې موږ دوی ته د ماښام ډوډۍ ورکړو. د همدې ادرسه بیا د یو څو نفرو سره چې د خلکو پیسې اخلي، یو څو نفرو سره مرستې کوي او دا مرستې چې دي بیا دغه تصویرونه هم اخلي، بیا بیرته د بازار موندنې په شکل باندې دا استعمالوي. اوس راځم پر دې باندې خبرې کوم چې دا خیریه بنسټونه څه رقم پولشویي کوي، څه رقم دا پیسې پرېوي. په حقیقت کې دغه ورځې کې که تاسو لیدلي اوسئ، خیریه بنسټونه بیخي ډېر سوي دي. په هر کوڅه او پسکوچه کې یو دانه خیریه بنسټ دی. دا خیریه بنسټ ځي د اروپا څخه، غربي هیوادو څخه، دوی هلته یو اکاونټ جوړوي په بانکونو کې. اکاونټ یې چې جوړ کړي، دوی د خیریه بنسټ مثلا په افغانستان کې رسمیت لري، دوی ځي په دوبۍ کې او همدا ډول په نورو غربي هیوادو کې یو اکاونټ جوړوي چې هغه پیپال ته لاسرسی ولري، بیا ګوفاند ته لاسرسی ولري. هغه بانکونه هغه چې کله فعال کړو، د مثال په ډول باندې ډیر د دې خلکو اکاونټونه چې دي هغه په دوبۍ کې دي. د دوبۍ بانکونه چې دي د نړیوال ټولو استانداردو سره وصل دي. د مثال په ډول باندې دا خیریه بنسټ دی، دوی اکاونټ جوړ کړو په اماراتو کې. اماراتو کې اکاونټ جوړ کړو او خپل اکاونټ د پیپال سره هم وصل کړو او د مثلا دا خپل اکاونټ چې دی د پیپال سره وصلوي. پیپال چې دی یو نړیواله شبکه د پیسو د انتقال شبکه ده او همدا ډول یو بل ویب سایټ دی چې خیریه پیسې چې ټولیږي د ګوفاند په نامه باندې دی. دا ګوفاند په نامه باندې دوی دا اکاونټونه وصلوي او دلته چې کله هم دا پیسې اهدا کړه، خلکو ته وایي چې موږ سره کومک وکړي. خلک ورته پیسې لیږي. چې کله پیسې ولېږلو، دا پیسې څه کوي؟ دا پیسې مثلا کېږي $10,000 تر $1,00,000 دا پیسې ټولوي. دا چې کله ټول کړه د دوبۍ په بانکي اکاونټو کې، دوی کله دا پیسې د دوی اکاونټو ته په دوبۍ کې ورسېدله، دوی څه کوي؟ دوی ځي په افغانستان کې هغه پخواني غله چې د دوی پیسې په صرافیو کې بند دي، د دوی پیسې مثلا په افغانستان کې یو ځای پټ دي، هغه څه کوي؟ هغو ته وایي چې زه خو وروره د کابل د دوبۍ په بانکو کې زه $1,00,000 لرم، راکه ماته $1,00,000 $1,20,000 په کابل کې ماته په لاس راکه، زه به دا $1,00,000 ته په دوبۍ کې د بانکي سیستم د طریقې تاسو تیر کوم. دا بانکي اکاونټ څخه دی مستقیمه تیریږي. دا پیسې چیرې تیریږي؟
یا یې ترکیې ته تیروي یا یې مثلا عربستان ته تیروي یا یو بل اروپایي هیواد ته تیروي چې کله هم دا اروپایي هیوادونه یا د پاکستان ته تیروي د پاکستان له طریقې بیا وړي او یا افغانستان ته تیروي د افغانستان له طریقې بیا برته هماغه کس ته وایي چې ته ورځه په اروپا او امریکا کې خپل اکاونټ راکړه بیا د هغه د طریقې برته تا ته هستومه دا $1,00,000 یې خو واستوله د هغه غله اکاونټ ته چې په افغانستان کې پیسې په غلا باندې پیدا کړي دي او دا چې کله پیدا کړه دا پیسې چې کله هم دغه سړي په لاس باندې ورسوله هغه سړی دې ته 1,20,000 په کابل کې تورې پیسې ورکوي تورې پیسې هغه پیسې دي چې د غلا په طریقې پیدا شوي هیڅ قانوني بڼه نه لري دوی 1,20,000 په کابل کې دې دا څه ته ورکوي خیریه بنسټ ته دا خیریه بنسټ بیا دا $1,00,000 سره کم برته بانکي اکاونټ ته اچوي دا خیریه بنسټ بیا یو بل کار کوي یو وړوکی تجارت هم ځان سره شروع کړی دی د مثال په ډول باندې یو کورس جوړوي دا کورس کې لکه چې موږ دومره درسونه خلکو ته ورکوو یا زیاتره اوس ویب سایټونه جوړوي یا آنلاین تجارت یا آنلاین آموزشي ویب سایټونه جوړوي دا ویب سایټونه کې وایي که تاسو مثلا $1000 ورکړئ په $1000 که تاسو ورکړئ موږ تاسو دا کورسونه تاسو وړاندې کوو دا ویب سایټونه تش په نامه باندې دوی جوړوي بیا دوی څه کوي دلته په سوشل میډیا کې هر ورځ کې اعلان کوي چې زموږ په ویب سایټ کې 1,00,000 کسانو رجسټریشن وکړو زموږ په ویب سایټ کې 1,000,000 کسانو رجسټریشن وکړو دا امر چې دی دا ټول دروغ وایي چې کله همار دروغ وویلو دوی څه وایي دوی وایي چې موږ خو دلته کورس لرو دا کورس د طریقې موږ مشتري شاګردان لرو د همدې کورس څخه څه کوو موږ دا $1,00,000 چې دي دا دغه کورس او دغه ویب سایټ د ادرس په اساس باندې دوی اخلي حکومت یو تش نوم جوړوي او دنې څه کوي بانکي اکاونټ ته د $1,20,000 د مثال په ډول باندې دا تورې پیسې چې دي دا حزبي بانکو کابل بانکو یو بانکي اکاونټ ته اړي یعنی دا پیسې په همدې ډول باندې سپینې کړه بیا چې کله دا پیسې سپینې سوي د $1,00,000 دا مستقیم برته دوبۍ ته هستي د دوبۍ مارکیټو ته هستي چې کله د دوبۍ مارکیټو کې ورسېد د خپل یو خیریه بنسټ په نامه باندې اکاونټ لري یو اکاونټ بیا شخصي جوړ کړی دی چې کله دغه د $1,00,000 چې د کورس او د ویب سایټ او د زده کړو د دې په نامه باندې جوړ کړی او د همدې عمله دا بیا $1,00,000 دا اخلي خپل شخصي اکاونټ ته په دوبۍ کې هستي او د دوبۍ څخه بیا مستقیمه هستي اروپا ته هستوي دا یو ډول پول شوی ده چې دا محلي پول شوی ده چې د مثلا محلي غلو سره د اړیکې جوړوي او دا پیسې پول شوی یعنی پیسې سپینوي تورې پیسې سپینوي او برته د نړیوال شبکې ته هاړي او دا برته د افغانستان څخه باسي چې دا ویستله بل طریقه چې ده بل طریقه دا ده چې دا طریقه په تایلند کې ډیر مشهوره ده تایلند چې دی همدا اوس ګوره تایلند په فحشا باندې مشهوره دی د فحشا ولې مشهوره کړی دی په حقیقت کې په تایلند کې فحشا نشته فحشا مرکزونه دومره چې په مثلا زموږ په همسایه او د اخوا هیوادونو کې شته دومره په تایلند کې نشته تایلند چې دی د مرکز د پول منی لانډري په نامه باندې بیخي یادېږي د منی لانډري چې د هر کس چې تایلند ته یو ځل هم تللی اوسي د تایلند په معنا پوهېږي چې حسن نوم یې ورکړی دی فحشا مګر د فحشا شاته ټول د پول شوي مارکیټونه دي په تایلند کې دا د نړۍ ستر مارکیټونه دي ټول دنیا په خبره ده همدغه د پول شوي مارکیټونه چې دي اوس همدغه خیریه بنسټونه افغانستان ته هم راوړي افغانستان ته دوی په څه ډول راوړي دوی وایي چې دلته $1,00,000 مثلا پیدا کړي $1,00,000 چې پیدا کړه دوی زیاتره د کوزینو په نامه باندې د قمارونو ځایونه چې قمار وي د دې د پیسو سیستم چې زیاتره په بیټ کوین باندې دی په ایتریوم باندې کرپټو کرنسي دوی استعمالوي دا کرپټو کرنسي چې دوی مثلا په قمار کې دا پیسې ګټي دوی غواړي چې دا پیسې برته داسې سیستم ته راوړي بانکي سیستم ته راوړي دا بانکي سیستم ته دوی په کرپټو باندې هاړوي دا کرپټو دوی په داسې باندې نشي جوړولی دوی په امریکا او په اروپا او د هیوادو کې کرپټو کرنسي کوم کسان چې په جرمني کې دي که په امریکا کې دي که استرالیا کې دي زما خبرې اوري په کامنټ کې ولیکئ چې په دې ملکو کې تاسو که کرپټو کرنسي هاړوئ تاسو څخه پوښتنه کوي چې دا پیسې تاسو کوم ځای کړي ته چې حواله ورځ کې ورڅخه داخلېږي په حواله ورځ کې تاسو پوښتنه کوي چې تاسو سرمایه په امریکا کې په افغانستان کې څومره ده
نو چې تا بیا یو څو زره ډالره یو په دوه باندې 2-3 بیټ کوین ته راوړې د سیستم کې تیهاړې تاسو پوښتنه کې د پیسې تا کوم ځای کړې تا ګریه هلته ډېر مشکل لري چې واړې دوی څه کوي دوی دغه د قمارخانو څخه چې دا پیسې واخیستې د کرپټو کرنسي باندې دوی هاړي دا کرپټو کرنسي بیا استي د غریبو هیوادو ته لکه ایران د کرپټو کرنسي ښه مرکز جوړ شوی دی دا په هڅه کې د پولشوي کاروبار دی بل په افغانستان کې دومره د کرپټو کرنسي مارکیټینګ روان دی همدا اوس چې دا کوم کسان چې داسې نه کوي د پولشوي کې د خیریه بنسټونه دوی به کورسونه جوړ کړي د کرپټو کرنسي لپاره دا هر ورځ کې اعلان کوي چې تاسو کرپټو کرنسي واخلئ کرپټو کرنسي کې دومره پیسې دي دومره څه شي دي یعنې جلا کورسونه جوړ کړي خلک تشویق کوي چې کرپټو کرنسي واخلي دوی هماغه د قمارخانو کرپټو کرنسي اخلي د کابل په مارکیټو کې د کرپټو کرنسي تیروي دا خرڅوي او بیا چې پیسې نغد کړي دوی اخلي د هماغه یو ویب سایټ کې جوړ کړي آنلاین ویب سایټ دی کې شاپینګ دی یا آنلاین کورس جوړ کړی دی یا په آنلاین یو کورس دی ولې په یو ځای خلاص کړی یا یو دکان خلاص کړی دی یا د انرژي او کوچنی کاروبار لري په افغانستان کې د انرژي او کاروبار هم چې دا پرشوي ده دا هم ډیر تاوان افغانستان ته لري خو څوک بدبختي په دې وطن کې یو د افغانستان تولید نه یادوم نور انرژیان چې تش په نامه باندې د هیوادو څخه راځي 100 بوتله مثلا راوړي 100 بوتله باندې 1 میلیون بوتل حسابي 10 میلیون بوتل حسابي په دې باندې بیا پیسې دوی بانکي سیستم ته هړي نو اوس دا کرپټو کرنسي چې د قمارخانو څخه راوړه د کابل په مارکیټو کې پر هم بیچاره خلک مارکیټینګ کوي او د خرڅي چې کله د کرپټو کرنسي خلاص کړ زیاتره خلک بیچاره په دې امید داسې چې کرپټو کرنسي به موږ اخلو موږ به میلیونر کېږو ډیر کسانو همدا اوس $1000 به اخیستي وزي د $200 به وسی څو $300 ځکه چې کرپټو کرنسي مارکیټونه ډیر تاوان لري اینو که د تیل مارکیټ هیڅ پشتیبانی نشته د دې نو دا پیسې خو هلته واړولې او د هماغه د کورس په نامه باندې د ویب سایټ په نامه د آنلاین شاپینګ په نامه باندې حق باندې دوی دا پیسې بانکي سیستم ته اړي چې کله بانکي سیستم ته واړولې دوی بیا دغه پیسې هلته وړي په داسې کې هماغه قمار والا چې دې ته کرپټو کرنسي په لاس ورکړې ده دوی بیا په مثلا په اروپا او په امریکا کې په یو نوم باندې دوی په یو کار کې دوی شریکیه چې دا خلک زما سره شریک دي بیا دوی ته د پیسې د اکاونټو ته هستوي نو دا یو منی لانډري د پیسو پلشوهي ستر مرکز همدغه هم د خیریه بنسټونو جوړ کړی دی دا خیریه بنسټونه که بند نسی د افغانستان لا به داسې ماته کې چې بیا به افغاني چې اوس هغه زر افغاني به مثلا $100 اوس خو 2000 افغانۍ کېږي که دغه خیریه بنسټونه کنټرول نسوه دا زه تاسو ته په شرط وایم چې یو ورځ به 100 امریکایي ډالره به 70,000 افغانیو ته ورسیږي خیریه بنسټونه کنټرول کوي خیریه بنسټونه دا تش په نامه باندې ټول د پولشوي مرکزونه دي څه کار په کار دی باید څه وسي د دې لپاره یو کنټرول سیستم شته سیستم څه شی دی چې دغه مثلا احمد په نامه باندې احمد خیریه بنسټ جوړ کړ چې د خیریه بنسټ جوړ کړو د توای چې ته ورور اکاونټ په کوم ملک خلاصای دا کوم ملک چې خلاصوي زه موږ هماغه داسې ته زو هماغه بانک ته وایو چې دا اکاونټ ورته خلاص کړه د هغه اکاونټ څخه بیا ته کولی سي چې په مستقیم ډول باندې چې ته په ګوفاند کې چې کوم اکاونټ جوړوي تاسو په ګوفاند ته هم ایمیل واسوي دا کوم کسان چې په ګوفاند کې اکاونټ جوړوي وزارت مخابرات باید ایمیل واسطي چې دا خلک منی لانډري کې د افغانستان د کنټرول د طریقه دا کوم کسان چې کوم اکاونټونه راکړي دي دا اکاونټونه موږ سره باید شریک کړي په یو ډول واخلي چې کله مو واخیستلې دا پیسې د افغانستان پورې د کنټرول کوي داسې نه وسي چې د ګوفاند څخه ووتله په دوبۍ کې بیا دا پیسې ورکې سي او دلته بیا په افغانستان کې بیا هغه د تریاکو پیسې او د غلا او د ګمرکاتو پیسې بیا په بانکي نظام کې واچول سي او دا بیا بیرته د غریب په نامه باندې چې هم راوړل سوي دا بیا بیرته اروپا او امریکا ته ولاړ شي نو دا هلته کنټرول کوي چې کله مو کنټرول کړه یو دا کس ته ووایاست چې څومره پیسې تا پیدا کړي دي ته باید ماته راپور راکړي 3 میاشتې اداره دي باید په دې کار کې موظف سي چې د دې ټولو خیریه بنسټونو کنټرول دی باید وکړي ټول ته ووایه چې وروره څو کاله کېږي ته خپل حساب کوي مثلا د 14 کال څخه
تر اوسه پورې د خیریه بنسټ لري ورته وایي د خپل دغه 4-5 کلو کې چې ته که د اصل فعالیت لري د دې ټول حساب کتاب به راته راکوي که حساب کتاب یې ورنه کړو بندي کړه دا سړی بندي کړه او بل هغه کسان چې یوه پښی په اروپا کې دي یو پښی په کابل کې د خیریه بنسټو په نامه باندې داسې کسان هم زه پیژنم چې د یوې کورنۍ څخه 8 خیریه بنسټ یې خلاص کړي دي دا خیریه بنسټونه د کوم ځای کېږي دا ټوله پلشوي ده او د دې خلکو یوه پښه په اروپا کې دی یو پښه په کابل کې ده او ښه ژورې هم ایښې دي تسبیح هم هاړې یې سپینه رخچینکې هم ایښې ده د اسلام په نامه باندې ښه مارکیټ یې جوړ کړی دی ځان ته او د پیسو ښه کاروبار کوي او ښه د پیسو تجارت شروع کړی دی زه د هیچ چا نوم نه اخلم چې وایم چې یار فلاني فلاني دا کار کړی دی دا ټول افغانانو ته معلومې دي چې کوم کسان دا کارونه کوي او حکومت دا کنټرول کړه د خیریه بنسټونه ټوله کنټرول کړه او د دې لپاره د دې مالي حسابونو ټوله کنټرول کړه چې دا پیسې چې دوی ته راځي دا پیسې چې مثلا د مثال په ډول باندې چې کله د ګوفاند د پیسې د دوبۍ تر داسې پورې کنټرول کړه بیا د دوبۍ څخه د کابل تر بانکونو پورې هم کنټرول کړه دا چې کله د کابل بانک ته د افغانستان بانکو ته د دې اکاونټونو ته د پیسې راغلي دا وګوره چې په 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ چې کله د بانک ایستلې دي $1000 $2000 دا یې برته میده کړي دي او د دې څخه چې کوم شیان اخیستل سوي دي هغه ټوله باندې حساب کړه یو شی باید وسي چې دی که څومره کارمندان لري هغه کارمندانو معاشونه باید په خیریه بنسټ کې راځي چې هغه کارمندانو معاشونه باید یې ورکړي د کارمندانو معاشونه یې ورکړه او د خپل ځان لپاره هم معاش وټاکه دا نور چې دي دا ټوله پیسې ځینې حساب ټولو پیسې وصول کړه داسې کسان و چې مثلا په اروپا کې راغله سیب او مالټې په لیلام واړوله $1,00,000 یې واخیستله کومه دی حساب دا باید حکومت حساب یې کړي او که ته دا حساب نه کړي د دې زور به د غریب او بدبخت افغان تر وینو وځي سبا ورځ کې د افغانۍ که سقوط وکړه د پولشویي ټاپه پر موږ باندې ولګول سوه افغانستان داسې بانکونه سقوط سوه بیا په هغه صورت کې دا خیریه بنسټونه هم درڅخه تښتي او بیا دغه خوار او غریب او مظلوم او بیچاره ولس چې دی دا به پاتې چاته هماغسې اسمان ته به یې سترګې لاس نیولی سي او موږ به د لوږې چې اوس څومره کسان مري او هغه وخت کې به ټول او دا ولس به د لوږې مري دا خیریه بنسټونه ټوله کنټرول کوي په ابتدا کې زه خو ګوره حواله کې زه هېڅ موافقه نه یم چې خیریه بنسټ دې راسي دولت چې دی د پلار او مور حیثیت لري وخت چې هر څومره پیسې خیریه بنسټ ټولوي ورته وروره راوړه دا څه ترې ورکړه سرې میاشتې ورکړه سره میاشتې هر غریب او بیچاره نوم دې باید ځان سره ولري هغه ته دپاره د هره میاشتې په اندازه باندې دوی د بانکي اکاونټ جوړ کړي د دې اکاونټونو ته دا پیسې واستوي دوی خپله پوهېږي دا کار داسې نه دی چې زموږ بیچاره یو خو وایي غریب خو خدای کړم نو دا شرمولو دا څه خو نسي کولی چې هره ورځ کې ته پیسې اخلې عکسونه د دې بیچاره ولس څخه ته اخلې په میډیا کې نشریه او یو پاکټ چاکلیټ لکه بل ورځ کې یو کس یو هندوانه 2 مالټې د خیریه بنسټ د طریقې یو کس د خلکو ته ورکړي وو 200 نفر ته یو هندوانه 2 مالټې ورکړي دي او عکسونه نیولي وو چې موږ کومک وکړئ مه کوئ دا کنټرول کوي دا د افغانستان ننګ عزت آبرو ټوله درڅخه بربادوي عام اقتصاد به مو تباه سي عام به عزت او آبرو به ولاړ شي او پیسې به شتمن کېږي به دغه یو څو خیریه بنسټ او څو غله ښه نور نو اضافه خبرې نه کوم انشاءالله چې ډېر موضوعات باندې سر به مو خلاصوي اوسي دا خیریه بنسټونه دولت ته کنټرول یې کړه که نه دا د ټول ولس اقتصاد سر خوري تر بیا مو په الله سپارم آخري پیغام هم واورئ سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه